أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون صدق الله العلي العظيم. البقره سوره شپږ اویایم نمبر آیت. رب عز وجل په دې آیات کریمه کې د یهودیانو یو بل ناوړه عمل بیانوي. هغه ناوړه عمل د آیات کریمه په شان نزول کې د تفسیر علماو ذکر کړي. روایت پکې مختلف دي. یو روایت دا دی چې د یهودیانو څخه ځینې خلک ظاهرا او پشکارا مسلمانان سوي وو خو پټ کافران وو، یعنی منافقان وو. د دې منافقانو عادت دا و چې د مسلمانانو سره به یو ځای سوه، ځانونه به مسلمانان ښکاره کول او د مسلمانانو د خوشحاله کولو لپاره به د خپل تورات چې د دوی پخوانی کتاب و د هغه قصې هم کولې او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم یاد چې په تورات کې سوی وو هغه به هم شوی. مسلمانانو ته به ویل چې زموږ په پخوانی او آسماني کتاب کې راغلی دي چې په آخره زمانه کې به یو پیغمبر پیدا کیږي او فلان و فلان به علامی هغه پیغمبر دی پیدا سوی دی. دا خبره به کول چې موږ ته په تورات کې وعده را کول سوی وه چې ستاسو په مقابل کې به نور قوتونه پیدا سي، خو رب عز وجل به ستاسې لپاره په آخر زمان کې یو پیغمبر پیدا کی، تاسې د هغه پیغمبر ملاتړ وکړي، د هغه پیغمبر په برکت به رب عز وجل تاسې پر ټوله دنیا لوړ کړي. هر څوک چې ستاسو په مقابل وي رب عز وجل به د دغه پیغمبر په برکت در تاسې ټیټ. دې ته ورته نورې خبرې به یې هم کول. مسلمانان به یې د دې تورات په قصو خبرول. هغه بله ډله چې سوچ پوچ په ښکاره کافران یهودیان و هغه خبر شو، نو بیا به راله و دې منافقانو ته به یې ویل تاسې ولې دا زموږ د تورات قصې و دې مسلمانانو ته کوئ؟ هغه خبرې چې موږ ته په تورات کې الله ښوولي دي تاسې ولې مسلمانان په خبروئ؟ بیا به د قیامت په ورځ باندې دوی پر موږ باندې دلیل وایي او د قیامت په ورځ به د الله په حضور کې وایي چې یا الله دغه یهودیان خبر هم وه بیا هم نه راتلل. نو اوس خو د دوی دپاره دلیل نشته، موږ به ناګهاني ځان ناګهانه واچوو او ناګماني به جوړه کړو چې موږ نه یو خبر. اوس خو به دوی پر موږ سم دم حجت او دلیل پیدا کړي او راته وایي به چې تاسو خو په هر څه خبر یاست، ښه خبر یاست. دا ټولې قصې د اسلام د حقانیت، د الله د پیغمبر د حقانیت، د هغه د رسالت د رښتینولي او صداقت ټولې قصې په توراتو په انجیل کې سوي دي. تاسو ورباندې خبر یاست بیا هم نه راځئ. ته خبره د یهودیانو ده چې سړی د عقل په سترګه ورته وګوري پر جهالت ولاړه خبره ده او د عناد ډکه خبره ده. دا خبره الله جل جلاله د دې را نقلوي او ما تا ته دا پیغام راکړي حسد په وجه باندې حق مه پټوه. د دې مثال داسې دی لکه چاته چې الله جل جلاله قیمت بها عطرونه ورکړي او یا یې په کور کې قیمت بها ګلبڼ د ګلونو ګلخانه ورکړي، دی یې په سختو بدبویه مرداریو باندې پټوي او پر دا ښایسته ښایسته ګلانو، پر دا ښایسته ښایسته عطرونو نجسې مرداري او قاذورات راوړي غورځي یې چې ونوي. د دې مثال داسې دی. عقل والا انسان خو دا کار نه، اما د یو چا عقل چې تیاره سي او د نوراني زړه چې هغه تیاریک سي هغه نو بیا د خیر او د شر امتیاز نسی کولی. لکه سترګې چې تیاریکې سي،
سترګې چړندې سي، ړانده انسان ته که ګل په لاس ورکې او که خټه په لاس ورکې او که بل یو عادي کاغذ په لاس ورکې، دی یې د ښایست توپیر نسي کولی، ځکه په سترګو ړوند دی. د یو چا چې الله جل جلاله قوه شامیه، یعنی دا چې ښه بوی او بد بوی انسان په معلوموي، دا قوه چې د چا الله له منځه یوړل، پر هغه باندې بیا د مرداري او د ګل د بوی هېڅ توپیر نشته، ځکه هغه دا شامیه قوه چې ښه بوی او بد بوی په معلوموي هغه تللی دی له منځه. د دا خبرې یادونه الله عز وجل په وروسته آیاتو کې کوي: بلا من کسب سیئة واحاطت به خطیئته. وایي هو، د یو چا پر وجود، د یو چا پر زړه باندې چې خطاوي او ګناهونه احاطه وکړي، چاپه ورباندې ووایي، هغه نورانیت یې له منځه یوسي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي، وایي څوک چې یوه ګناه وکړي پر زړه یو تور داغ پیدا سي، ان تاب محا، کله که توبه ویستل الله عز وجل هغه د تور داغ محو او الله عز وجل ورته مغفرت، او که توبه ونه ایستل د بلې ګناه په وجه باندې بل تور داغ پیدا، د بلې ګناه په وجه بل تور داغ پیدا سي. هله 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 آخر دا زړه تک توس، کلا بل ران على قلوبهم. وای الله عز وجل د دې زړونو تاریک کړي دي. څه معنا؟ د دې زړونو زنګ وهلی دي، زنګ اوسپنه چې زنګ ووهي، شاوخوا زنګونه ورباندې را چاپېره سي، په منځ کې هغه اوسپنه دننه ایساره کلابنده کړي. دلته هم دا د دې زړونه چې الله پاک لکه چیښه غوندې پیدا کړي دي، هغه د دې ګناهونو خطاو په وجه کلابند سي، بیا هېڅ د خیر و د شر فرق نسي کولی. نو ما او تا ته الله جل جلاله دا پیغام، د ګناه څخه ځان ساته، او که احیانا د انساني عجز په وجه څه خطا د څخه وسي، فورا توبه باسه، بیا به داسې نه یې او دومره جاهل هم مه جوړېږه چې ښایسته حق پړکن د حق دا په حسد و عناد او په بطلان باندې پټه داسې مه اوسه. راځو د آیت را ترجمه. واذا لقوا الذین آمنوا، واذا لقوا، کله چې ملاقات سي، مخامخ سي دا یهودیان منافقان، الذین د هغه کسانو سره آمنو چې ایمان یې راوړی دی، قالو نو دوی وایي آمنا زموږ ایمان دی. واذا خلا، کله چې دی فارغه ځای کې سي، ګوښه ځای کې سي، بعضهم بعضې د یهودیانو الی بعض د بعضو سره، قالو نو دوی وایي اتحدثونهم، آیا تاسو و دې مسلمانانو ته بیانوي، خبرې و دې مسلمانانو ته کوي، بما په هغه خبرو سره فتح الله چې خلاصې کړي دي، بیان کړي دي الله پاک علیکم پر تاسو باندې. الله چې کومې خبرې تاسو ته بیان کړي دي هغه غواړي تاسو مسلمانان ورباندې خبر کړي، لیحاجوکم، چې بیا دې ستاسو سره حجت وکړي، به په دغه بیان سره، عند ربکم، په نیز د رب ستاسو، په وړاندې د رب ستاسو د قیامت په ورځ باندې به بیا دی د الله په حضور کې ستاسو سره دلیل وایي. افلا تعقلون، آیا تاسو داسې نه پوهېږئ؟ الله عز وجل فرمایي، وایي د دې پر حال باندې تعجب، دا څومره جهالت دی د دې دپاره، دا یې بیا بل جهالت دی. اولا یعلمون، آیا دی نه پوهېږي، ان الله چې بېشکه الله پاک یعلم علم لري ما په هغه شیانو باندې، یسرون چې دی یې پټوي، و ما په هغه شیانو باندې یعلنون چې دی یې ښکاره کوي. د دې خبرو علم د الله سره نشته، الله عز وجل نه ورباندې خبرېږي، د دې جهالت دی، بلکې پر ذره ذره شیانو باندې الله علم لري. اوس نو بیا سوال سړي ته پیدا سي چې دا د تورات خبرې چې په سوونو کاله پخوا الله جل جلاله د دې پیغمبر پیشبیني ورته کړې ده، الله عز وجل سوونه کاله پخوا پر دې عالم و چې پیغمبر به پیدا کېږي، نو دوی دغه سوچ نه لري، دغه عقل نه لري چې هغه الله چې سوونه کاله پخوا د دې پیغمبر معلومات اهل کتابو ته ورکړي دي، هغه الله پر دې قادر نه دی چې سوونه کاله څه، بلکې پر دا 2 کیلومتره نږدې د مسلمانان خبر کې بغیر د حق دې ته ښکاره کړي. ته ولې داسې جاهلانه خبرې کولې؟ الله جل جلاله فرمایي، وایي اصلا د دې څخه ځینې پوهان و، ډېر خلک بې علمه و، فقط هغه د دې د زړه هیلې ارزوګانې، باطلې ارزوګانې چې یې درلودې چې موږ یهودیان یو او موږ به تر نورو لوړ یو، موږ چې څه وایو هغسې به کېږي، دغه هیلې و ارزوګانې دا دوی ته ورپاته دي، حقیقت کې هېڅ شی نشته.
حال دا چې الله جل جلاله د هر چا څخه د خپل عمل حساب کوي، د خپل عمل مطابق معامله ورسره کوي. تش هیله درلودل، تش ارزو درلودل دا نتیجه نه لري. د هر انسان سره د انسان د کمال، د انسان د عمل، د انسان د هڅو، د انسان د اخلاقو او د انسان د ستړیاو مطابق الله حساب کوي. یو سړی عابد نه ستړیا یې نه ګالله، د الله د دین د پاره قرباني نه ورکړي، مګر هیله دا چې تر ګرد دنیا لوړم. ولی تاسو نه دی اورېدلی دې شته کله کله زه ډیر متوجه سم. یو بېدینه انسان چې دعوت ورته وکړي، ته د جماعت د لمانځه پابندي ولې نه کوې؟ ته ولې درواغ وایه؟ ولې دې د پلانکي سره دوکه وکړه؟ ولې د ګناه او د ناروا څخه ځان نه راګورې؟ ته خو ډېر کمزوری سړی. وایي پرېږده ماته کمزوري مه وایه، زما مسلماني په ګرد کلي کې ولاکه، په دا ټول ښار کې ولاکه، ما غوندې مسلمان راوباسي. هلکه دا مسلمان نو څه ته وایي؟ مسلمان خو دې ته وایي چې یا ظاهري لباس د دین سره جوړ کړي، د جماعت د لمانځه پابندي کوي، درواغ نه وایي، غیبت نه کوي، غلا نه کوي، دوکه نه کوي او د حرامو څخه ځان ساتي. نو ته خو د حرام هم ځان نه ساتې، لمونځ هم نه کوې، د الله د امورو پابندي هم نه کوې او حلال او د حرام ترمنځ توپیر نه کوې او هیله دې دا ده چې زه تر ټوله ښار تر مسلمانۍ زما مسلماني لوړه. چشتي دا یوازې او یوازې چشتي و انهم الا یظنون، صرف او صرف د دې ګمان دی. ومنهم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانیه، صرف د دې هیلې او ارزوګانې دي، باطلې ارزوګانې د الله نه مني. کار غوښت غواړي، ستړیا غوښت غواړي چې څومره دې توفیق وي، څومره دې ستړیا وي، د هغه اندازه مطابق به یوازې هیلې او امیدونه خیال پلو باندې هېڅ شی نه کېږي. رب عز وجل فرمایي ومنهم بعضې د دې اهل کتابو څخه امیون بې علمه خلک دي، لا یعلمون الکتابه چې کتاب نه پېژني، الا اماني مګر نه هیلې او ارزوګانې. د هیلې او ارزوګانو معنا دغه ده چې مخکې مې درته وویله چې نه اکه بې له ستړیا او بې له تکلیف. ځینو علماو بیا د امانیو تفسیر داسې کړی دی چې کله کله یو شی د ده ناخوښه سي، وایه دا شی په قرآن کې نسته، دا شی په تورات کې نسته. ولې ته پر تورات علم لرې یا علم نه ورباندې لرم، خو زما عقل دا وایي فکر نه کوم چې دا شی دی. دا بعضې جاهلان دا په هره زمانه کې دا اوس کې اوس په نو یو کال دوه مخکې چا راته وویل یو ځای غونډه وه، په دې غونډه کې خبرې وسوې، اخر کې یو سړی ولاړ شو وایي ګورئ الله جل جلاله انسان پیدا کړی دی، نارینه هم ښځینه هم. الله عز وجل عادل ذات دی، رب عز وجل نارینه ته حقوق ورکړي دي، ښځینه ته هم ورکړي دي. نو که چیرې نارینه ته الله جل جلاله د طلاق حق ورکړي او د څلورو ښځو حق الله جل جلاله ورکړي، ښځې ته یې نه ورکړي، نو دا خو ظلم دی. زه فکر نه کوم چې داسې خبره دې خدای په قرآن کې کړي. دا خلک ناحقه وایي، د ده بسم الله نه ده زده، یو آیات یې نه دی زده، لمونځ یې نه دی زده، راوهلې د غرب او د امریکا ده او په قرآن دی خبره د ده عقل ښه دی. دغه د یهودیانو کار دی. ومنهم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانیه، دا د ده هیله دا ده. وایه دا شی زه فکر نه کوم چې په قرآن کې دی، چیرې خدای داسې وایي، دی په خبر. اوس خو کله کله داسې چې یو انسان دومرې ستر عقل دانا یي، اما کله په یو معمولي خبره کې خطا اوسي. یو فیلسوف ډاکټر کله د یو کوچني ناروغۍ سره مړ شي. د الله تعالی دا نظام دی چې د انسان عقل پر ټولو شیانو نسي کامل کېدلی. یو دومره ستر انسان یې کله یې دونه کمزورې خبره کړي، پر یو معمولي خبره خطا اوسي. ځکه هر عقل، هر فکر دا د حقانیت معیار نه دی. نو په قرآن کې خو به بیخي چې په قرآن د اصولو څوک خبر نه یې او خو به بیخي. نو ځکه رب عز وجل د دې یادونه کوي ومنهم بعضې د دې اهل کتابو څخه امیون بعلم لا یعلمون الکتاب، دی لره علم د کتاب نسته، الا امانیه مګر نه هغه هیلې او هغه ارزوګانې، ناعقه فکرونه چې دی کړي دي، هغه درواغ چې دی ته رسېدلي دي. و انهم او نه دي دی الا یظنون مګر نه دی صرف اټکل کوي، ګمان کوي. فویل للذین یکتبون الکتاب، په دې ځای کې الله جل جلاله د دې یو بل بد عمل شي. په تورات کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم صفات بیان شوي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم به میانه قد لرونکي، شایسته، کې تورې سترګې به وي او سیده او پاسته ویښتان به وي، تور ویښتان به وي، ښه اخلاق به وي. دا صفات بیان شوي او دا صفات دومره ښکاره وه چې هر چا به پیغمبر علیه السلام ته وکتل، داسې د ورایه به یې پېژندي چې د هغه پیغمبر دی چې په تورات کې یادونه شوی.
مدینې منورې ته چې پیغمبر علیه السلام راغلی را مهاجر سو ډېرو خلکو وپېژندي. رؤساء الیهود هغه د دې مشران سرداران هغوی چابک را ولاړ سوه، په تورات کې لاسوهنې وکړلې او ویې ویل چې په تورات کې لیکلي دي چې محمد اخر زمان صلی الله علیه وسلم یا نبی اخر زمان چې پیدا کیږي د هغه رنګ به تک سور وي، سترګې به یې شنې وي، پیچیده ژړ ویښتان به یي. داسې شیان یې ولیکل، ټول شیان یې واړول. نو عوام خلک نو نه په پوهېدل چې دوی مشرانو به څه ویل، هغه به یې منل. الله جل جلاله د آیات کریمه نازل کړي چې دې کسانو لره د تباهي، دې کسانو لره د هلاکت وي، دې کسانو لره د جهنم یوه خاصه شیله وي چې دوی په خپلو لاسو په تورات کې هغه څه لیکي چې په تورات کې نسته، بدلوي هغه اصلي شیان ایسته کوي، په عوض کې چې د دوی خوښه وي هغه راولي. دا کسان دي تباهي. اعلان یې ورته وکړ چې هلاکت به درته راولم او د دوزخ خاصو کندو ته به مو غورځوم. دا کار مو وکړئ، تاسې د ګټې د هوسایي دپاره، خو الله به تباهي درته راولي. او دا پیغام یې ما او تا ته راکړي چې هر کله دې د الله عز وجل دین د خپل هوسایي دپاره تغییر کړي، الله به فورا تکلیف هغونه څو چنده درته راولي. الله جل جلاله فرمایي فویل فس هلاکت دې وي. ویل د هلاکت په معنا دی یا په دوزخ کې یوه خاصه شیله ده چې ډېر عذاب لري. فویل فس هلاکت دې وي یا د دوزخ هغه خاصه شیله دې وي للذین هغه کسانو لره یکتبونه چې دوی لیکي الکتابه تورات بایدیهم په خپلو لاسو باندې ثم وروسته یقولون دوی وایي هذا من عند الله، دا د الله عز وجل د لوري څخه دی. لیشترو چې دوی رانیول وکړي، لاسته راوړل وکړي به په دې کتاب سره ثمنا قلیلا، لږ روپۍ. د دې هغه لږ پیسې وو، تنخواګانې وو، رشوتونه چې د دې چالو وه هغه به جاري پاته سي، ځکه دوی دا کار کوي. او که چیرې دوی دا کار ونه کړي هغه امتیازات یې د لاسه ځي. فویل فس هلاکت دې وي لهم د دوی دپاره مما کتبت ایدیهم په سبب د هغه لیکونو چې د دوی لاسو کړي دي. وویل او هلاکت دې وي لهم د دوی لپاره مما یکسبون د هغه شیانو څخه په سبب د هغه شیانو چې دوی کسب کړي دي چې هغه څه شو من الرشا، رشوتونه چې دوی اخیستل، د هغه رشوتو اخیستلو په وجه باندې به د دې دپاره هلاکت وي. وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدوده قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده ام تقولون على الله ما لا تعلمون. په دې ځای کې الله جل جلاله د دوی یو بل بد عمل شي. دغه بد عمل چې دوی کاوه یا یې وایه یا عوامو خلکو ته دا خبره په ذهن کې ورکړې وه، په دې کې مختلف روایات راغلي. یو روایت دا راغلی دی چې دې اهل کتابو داسې عقیده درلوده، د ځانه یې جوړه کړې وه چې ټول د دنیا ژوند 7000 کاله، لکه زموږ او ستاسو په ټولنه کې هم دا خبره مشهوره ده د دنیا ژوند 7000 کاله. علی التحقیق محققینو علماو لیکلي دي چې نه، پر دې باندې کوم سند نسته چې د دنیا ژوند د 7000 کاله. یو روایت دی د هغه صحیح تحقیق او د هغه صحیح تفسیر یې کړی دی. احتمال د دې لري چې د دنیا ژوند په لکونه کاله تېر سوی، د دې علم الله ته دی. داسې نه ده چې د دنیا ژوند فقط 7000 کاله دی یا انسانان چې ژوند را تېر کړی دی دا 7000 کاله دی. احتمال د لکونو کالو سته. دوی دا ویل چې د دنیا ژوند 7000 کاله دی. الله جل جلاله د 1000 کالو په بدله کې یوه ورځ به موږ ته عذاب راکوي. موږ چې هر څونه ګناهونه وکړو موږ ته الله جل جلاله 7 ورځې عذاب راکوي، چې هر څونه ګناهونه، حتی چې دا 7000 کاله ژوند د چا وي هم یې ګناه کړي، هم په 1000 کاله یوه ورځ سزا الله موږ ته راکوي. بله زموږ دپاره بله سزا نشته. بل روایت کې راځي دوی به ویل چې موږ 40 ورځې د ګیلګي عبادت کړی، نو رب عز وجل به موږ ته فقط 40 ورځې سزا راکوي، بیا به مو ازادوي. موږ هر څه که اسلام نه منو، که د اسلام په مقابل دریږو، که نورې ګمراهۍ کوو، هر څه چې کوو، خو زموږ وروستنۍ سزا، نهایي سزا به دغه 40 ورځې. یو بل روایت کې راځي وایي کله چې د خیبر غزوه وسوه، یهودیانو و پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته یو پسه هدیه کوي او هغه پسه یې زهر خوړلي وه، په داسې شکل یې کړی و
چې پیغمبر علیه السلام د دې پسه څخه غوښې وخوري او پیغمبر علیه السلام هلاک. پیغمبر علیه السلام ته چې دا پسه راورسېدی، پیغمبر علیه السلام دستي غږ وکړي، ولدلې هر چیرې چې شاوخوا یهودیان دي تاسې راولئ، څو کسان یې حاضر. د یوه سړي پوښتنه وکړه، ستا د پلار نوم څه دی؟ د نیکه نوم دې څه دی؟ د ورته پلانی او پلانی. پیغمبر علیه السلام ورته درواغ دي وویل، ستا د پلار نوم دا نه دی، تا ما ته غلط وښودی، فلان بن فلان پلانی دی. یهودي ورته صدقت و بررت، رښتیا دې وویل، رښتیا هم ما د خپل پلار نوم غلط درته ښودلی. بیا پیغمبر علیه السلام ورته وویل، زه ستا څخه یو پوښتنه کوم، ما ته به رښتیا ووایه. ده ورته وویل، او زه رښتیا درته وایم، نو که مې درواغ درته وویل خو بیا به یې دغسې معلوم کړې، لکه دا مخکې خبره چې مې درواغ درته وکړه، تا ته الله علم درکړي، تا معلومه کړل، اوس که مې درواغ درته وویل خو بیا به داسې معلومه شي. پیغمبر علیه السلام ورته وفرمیل چې د قیامت په ورځ باندې به ستاسو سزا څومرې او څه. ده ورته ویله چې د قیامت په ورځ باندې څو محدودې معدودې ورځې الله موږ جهنم ته اچي، بېرته ژر موږ راباسي. پیغمبر علیه السلام ورته وفرمیل چې دا دې درواغ وویل، کله به ستاسې عذاب څو ورځې نه او نه به ستاسو وروسته موږ ته سزا راکول کېږي. د بیا ورته وویل صدقت و بررت. بیا یې ورته وویله چې تاسې په دا پسه کې ولې زهر سره ځای پر ځای کړي؟ رښتیا راته ووایه، د اصلي دلیل یې راته ووایه. وایي ځکه موږ دا د زهرو پسه تا ته راواستوئ چې موږ په خپلو کې سره وویل که دا سړی پیغمبر نو نو دا د زهرو پسه به ور واستوو، وبې خوري، ښه دی، موږ به یې د شر او د تکلیف خلاص، او که د رښتیا پیغمبر و تاوان نسي ورسولی نو ځکه مو درته راواستوي. ادي تا ته علم وسو، الله علم درک، الله جل جلاله د دې د دغه ناروا هیلې یادونه کړي چې موږ به څو ورځې په جهنم کې فقط. دا به د رؤساو مشرانو د عوامو خلکو ته ویل چې بلا پر خپل دین پاتې سئ، خو مه بدوئ، ستاسې عذاب نسته، که و هغه به څو ورځې. راځو د آیاتونه ترجمه کوو. الله جل جلاله فرمایي وقالو دی به ویل لن تمسنا النار، هېڅکله موږ نه مسه کوي اور الا خم بیا مسه کوي ایاما ورځې معدوده په شمېر. قلت ورته وایه پیغمبره اتخذتم آیا تاسو اخیستی دي عند الله په نیز د الله عهدا کومه وعده؟ آیا تاسې د الله څخه کومه وعده اخیستې ده چې څو ورځې به موږ عذاب وینو نور به نه وینو؟ کومه د هغه وعده تاسو یې پېښ کړي؟ فلن یخلف الله، چې پس هېڅکله الله مخالفت نه کوي عهده د وعدې خپلې څخه. ام تقولون، او که تاسو وایاست علی الله، پر الله باندې ما داسې څه لا تعلمون چې تاسو علم نه لرئ. بلا، بلکې خبره دا ده، هو من هغه څوک کسبه چې کسب وکړي سیئة د بدي و احاطت او احاطه وکړي به په ده سره خطیئته خطاګانې د ده، لکه مخکې حدیث چې مو ووایه توبه نه باسي، ګناهونه کوي، اخر یې زړه تور سي، فاولئک دغه کسان چې د اصحاب النار دوزخیان دي، هم دوی به فیها په دې دوزخ کې خالدون همیشه وي. دا د څو ورځو مسله نه ده. او والذین، او هغه کسان آمنو چې ایمان یې راوړی دي، وعملوا الصالحات او عمل د نیکو یې کړی دي، اولئک دغه کسان چې د اصحاب الجنه جنتیان دي، هم دوی به فیها په دې جنت خالدون همیشه پر همیشه وي، هغه به تل تر تله وي. خو دا بدان تر دا اندازې ګناهونه رسېدلي دي، دوی به بیا تل تر تله په جهنم کې وي. داسې نه ده لکه دوی چې وایي چې موږ به څو ورځې یو، بلکې د خپلو اعمالو سزاوې به پوره پوره وي. سبحان ربک رب العزة عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین.